علیکم ګرانو مینوالو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د کوهاټ سره تعلق لرونکي یو پلار ظالم راپاڅېد او خپله ځوانه لورې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه. آیا دا یې ولې قتل کړه؟ پلار یې مکمل معلومات راښکاره کړل. چې کله پولیس ونیول نو د هغې نه بعد پلار مکمل معلومات راښکاره کړل چې په دې وجه باندې مې قتل. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل مشرق ټي وي کې نوي وئ نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټلۍ نشانه مو ووایي چې تاسو د تازه معلومات زر تر زره خبرې. دوستانو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. د کوهاټ سره تعلق لرونکي یو ظالم پلار راپاڅېدل او خپله لورې ډېر په بېدردۍ سره قتل. دوستانو چې کله پلار سره انټرویو وشوه او پولیس ورنه تپوسونه وکړل نو پلار یې دا خبره کوله چې او ما قتل کړی دی او ما د غیرت په نوم باندې قتل کړه ځکه چې زما لور به ډېر الټا سیده کارونه کول چې د دې په وجه باندې ما څو ځله دا منې که خو چونکې دا نه منې کېده او دې ته به ما آخري وارننګ ورکړو چې که دې نه بعد ستا داسې خبره یا کار وکړو نو د دې نه بعد به بیا تا سره زه دې قتل کړم او مړه کوم به دې. دوستانو د پلار یې ډېر وژړل او ډېر زیات خفه و خو چونکې دا خبره یې کوله چې زه د غیرت په نوم باندې ما دومره غټ ظلم او زیاتی وکړو چې ما خپله لور قتل کړه. یقینا چې زه ډېر زیات شپېمان یم په خپل کار باندې او خفه یم خو چونکې ما ظلم او زیاتی کړی دی. دوستانو که موږ سوچ وکړو زموږ په معاشره کې په وړه وړه خبره باندې دومره غټ کارونه کېږي او خاص کر زموږ په پښتو معاشره کې د غیرت په نوم باندې ډېر زیات کورونه وران شول. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښ شوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او دوستانو که ویډیو مو نه خوښه شوي نو زموږ ته ورځ لاندې کمنټ کې ولیکئ چې آیا زموږ په ویډیو کې څه غلطي ده. دوستانو صحیح معلوماتو لپاره زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.